السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. تر ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 3 نور کسان مړه شو. د اپوزیشن د ای پی سی مقصد د ادارو بدنامولو. وزیر اعظم عمران خان. سیاحت، صنعت، تجارت او موټرویز اهمي منصوبې دي. دا په خپل وخت کې دنه مکمل کول پکار دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا. د خیبر پختونخوا وزیر صحت د صحت سہولت په حواله د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د پیښور های کورټ رجسټرار میډیا ته بریفینګ ورکړ. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی په باچا خان مرکز کې د یو وفد سره ملاقات وکړ. په صوابۍ کې په خوړګي کې 2 ماشومان ډوب شو او د ژوند نه لاس وینځل. د جمعه اسلامي د بانی او ممتاز علیم الدین سید ابولالا مودودی 140مه کلیزه نن په شان و شوکت سره مناو شوه. په 400 کې په پیس نه راوړو باندې د پرایویټ سکول په طالب علم باندې استاد تشدد وکړ. د مردان د کینال روډ په زمان آباد کې په پرایمري سکول باندې اور ولګېد. اور د ریسکیو 1122 ټیم مړ کړ. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس 3 نور کسان ووژل. دغه رنګې 519 نوي مریضان ریکارډ کړی شو. د کرونا وایرس له کبله د مړو تعداد 6430 ته ورسېد. د فعال کیسونو شمیره 2308 شوه. وزیر اعظم عمران خان ووی چې د اپوزیشن د ای پی سی مقصد ادارې بدنامول وو. اپوزیشن خپل حیثیت وښود او دشمن ملک بارت خوشاله کړ. وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرل قمر باجوا ملاقات وکړ. په دې موقع باندې د وفاقي کابینې ارکان هم موجود وو. په دې موقع باندې وزیر اعظم ته په سرحدي صورتحال باندې بریفینګ ورکړی شو. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې ده چې د اپوزیشن د ای پی سی نه حکومت ته هیڅ قسم خطر نشته، صرف اپوزیشن ځان او خپل حیثیت وښوده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ.
وزیر اعلی محمود خان ویلی دی سیاحت، صنعت، تجارت او موټرویز انتهایی اهمی منصوبې دي دا په خپل مقرره وخت کې مکمل کول پکار دي. د زیاته کړه چې د موټرویز تکمیل د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی. د خیبر پختونخوا وزیر صحت سلیم جګړه د صحت سہولت پروګرام په حواله د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د وزیر اعلی د اطلاعاتو د لپاره معاون خصوصي کامران بنگش هم شریک وو. اجلاس ته وزیر صحت وی چې د صحت سہولت فراهمي د حکومت اولنۍ ترجیح ده. د زیاته کړه چې کم سرکاري ملازمین کار نه کوي هغوی به ضلع بدر کولی شي. د پېښور های کورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین میډیا ته د بریفینګ په دوران کې وویل چې په ماتحتو عدالتونو کې د 100 نه د زیاتو ججانو ضرورت دی. د زیاته کړه چې په دې لړ کې زمونږ سترګې د حکومت طرف ته دي. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی ویلی دی چې د زلفی بخاری اجارهداري په یو صورت کې نه منو. د زیاته کړه چې ملک ته په اربونو ډالره زرې مبادله را لیږونکو سره د میرې مور په شانتي سلوک د حیرانۍ خبره ده. دا خبرې اترې په باچا خان مرکز کې د یو وفد سره د ملاقات په دوران کې کړي دي. د ثوابۍ په علاقه کې 2 ماشومان په باراني خوړګۍ کې ډوب شو او د ژوند نه لاس ووینځله. دا دواړه ماشومان په لوبو کې په دغه خوړګۍ کې ډوب شوي وو. کله چې د دې دواړو ماشومانو مړی میلاو شو نو د علاقې خلکو زبردست احتجاج وکړ. د حکومت او مقامی انتظامیې په بېحسۍ لعنت ولېږه. د جماعت اسلامی د بانی ممتاز عالم دین خدای بخلی سید ابولالا مودودی 140مه برسی نن په شان او شوکت سره ونمانځل شو. خدای بخلی د دې پانی دنیا نه 140 کاله وړاندې رحلت کړی وو. په 400 کې د یو پرایویټ تعلیمي ادارې شاهین اکیډمۍ استاد د دریم جماعت طالب علم د پیس نه راوړو په ګناه باندې د تشدد نشانه وګرځاو. د دونه ووهو چې د تشدد نشانات په مخ او سترګه باندې ښکاره ښکاري. د مردان په کینال روډ باندې واقع د زمان آباد د پرایمری سکول په عمارت باندې ناڅاپه اور ولګېده. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 فایر فایټر ټیم په موقع باندې ورسېده. دغه اور یې قابو کړ او دغه رنګ یې د سکول دغه عمارت د نورو سوځېدو نه بچ کړ. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن باندې ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.